یو ښځه ولراله محمود غزنوي ته چې زما د زوی نه هندو ګوته غوسه کړه. هندو محمود غزنوي ورته ویل ښه، ورته ویل زه بیبي زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چې تر څو پورې مې ستا د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه نه اغوستی تر هغې پورې به زه روټۍ په ځان حرام کما. تیاری وکړو او په هندوستان ورغی. چې ورغی ډېرې ولګولې. اول حمله به په چا کوو؟ اول حمله به په سومنات بوت باندې کوو. د سومنات بوت په خېټه کې د اربونو روپو هیرې پرتې وي. دا د هندوانو غټ خدای و. د نن نه 40 کاله وړاندې د هندوستان خدایان 47 کروڑ د هندوستان وره. تاسو لږ دا مولا پرست او پیر پرست خلک یې واورئ. بادشاہ ته محمود غزنوي ته ابوالحسن خرقاني جواب ورکوي چې زه سنیما ګیره مراتاګه ماته ګور ورته څه وی چې زه اوسګار نه. اوس که مونږ له جواب راغی چې بجلیګر ملا صاحب لغاري صاحب دی غواړي کوم به داسې که نه منډه به کم ارشاد به په مخه راشي کیوں خیر ہوئے لغاري صاحب نه بلا رسا چھوڑ ٹائم نینگا چالا ورشم چې وجاړما چالا ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. تکبیر شیر زناور ته وای ما ته شیر مو وای. چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. چاته جاړي ابوالحسن خرقاني بادشاہ ته وای چې زه اوسګار نه یم. اوسګار نه بادشاہ ورته بیا چټ لیکي چې قرآن کې خدای ویلي دي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. خدای ویلي دي چې د بادشاہ وخت اطاعت کوئ. ته ولې زما حکم نه منې او نه راځې؟ محمود غزنوي ورته په شا لیکي چې بادشاہ ته په دې آیات پوه شوی نه یې. اول اطیعوا الله دی د خدای اطاعت، بیا اطیعوا الرسول دی د رسول اطاعت دی، بیا اولو الامر دی په 3مه درجه کې. نو زه د خدای د تابعدارۍ نه هم لا اوسګار شوی نه یم، نو ته خو په 3مه درجه کې. بادشاہ ته لیکي پیدا به کوي. بل کال چې بېنظیره وزیر اعظم شوی و نو مذهبي امور وزیر چې دی نو هغه ما پسې ټلیفون وکړو چې 100 لکه روپۍ به درکړم خو دا یو کانفرنس کې د مشایخو او د علماو د بېنظیرې کانفرنس ته تم راشه. مال بېنظیره زموږ مشره ده خدای دې خوشحاله لري ښه ښځه ده او خو زه نشم تلی غریب سړی یم. 100 لکه روپۍ دي. ما ورته ویل خبره واوره یارانه را سره کې ویلې او مال چې دا کانفرنس تیر شي دا چک ته بیا راولېږه که نه که بیا رالېږلی وی خو اغوستی مې که نه ویل بیا در باندې څه کوم نو مال رامي خو شرمیا مې که نه ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي دي. اوس به زه به ښځې ته ناست یم چوڼې به کېږم. زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدی ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته یې چې بچیه خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې. د اپریدو کې د ګازرو او دا ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و. پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه د خپله اپریدی یم نو
غزل به چې ویلې نو دا غزل به چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټېپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دې مولې سره دې ټېپر لکه لولونه دي ټېپر لوی نعمت په پریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو چې بچیا خدای دې را تستر کچه گازارې خرنجاوي گازار خرپول ته وایي نه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ما وی چې دا دې خدای دې را تستر کی چې گازارې خرنجاوي ازمو مشره دا غدا هغه متعلق څه ویلې شو خدای دې درته مبارک کړي نو خبره به څه کوله بادشاہ ته وایي چې ته په دې آیات پوه شوی نه اول د خدای اطاعت ته بیا د رسول دی درېمه درجه کې بیا بادشاہ وخت دی نو زه د خدای اطاعت ته مزګار شوی نه یم ستا په درېمه درجه اوس د محمود غزنوي ایمان ته ګوره چې دا آیات لیکلی ورغی نو په خپله را روان شو چې دا څوک الله والا دی چې راغی دی وخو په جونګړه کې محمود غزنوي ورنوتو ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه پکې ناست السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه په ناسته لاس ورکو داس چې په ناسته لاس ورکو ورته پانسي نو اوس مونږ خو داسې نه یو ماما خدای دې رحم را باندې وکړي زما دا ګوډې خوږېږي نو زه لږ پاسم کم چېرته مېلمه راشي عالم یا څه نو په تکلیف ورته پاسمه د دارالعلوم سرحد کې یو میټینګونو یو 2-3 کاله مخکې زمونږ د دې صوبه سرحد وزیر اعلی صاحب راغی نو زمونږ یو مشر هغه په ګیټ چې موټر راننوتو نو څه چل دی میر افضل خان راغی میر افضل خان لکه کېنه خانه دې خرابه شه لا لرې دی میر افضل خان وزیر اعلی خیر زه خو ناستو ما اصلا مونږ ټول داسې یو ماما خفه نه شئ په لوی قهر اخته یو صاحب په لوی قهر بیړه مغر که دا طالبان ګورې د دوی بیړه تباه والله که ټکې زده کوي ټکې که مونږ ګورې زمونږ بیړه تباه که د کالجونو هلکان ګورې د هغوی بیړه تباه که د یونیورسټو هلکان ګورې د هغوی بیړه تباه تاسو وایئ دا دومره لویه جلسه په ایمان چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی د میخ نواله تر هوایي جهاز او ایټم بمه پورې خپل جوړی که نه جوړی جوړی که نه امریکا او روس تیری پاکستان په 39 کاله کې یو سړک جوړول نه دي زده کړي دا کراچۍ هایوې چې جوړیږي چینیانې ورته راوستي دي دومره هغه یې جوړی دفترو ته چې ورشي دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ټینډنټ دا څوک دی چیف انجینیر دا څوک دی ډایرکټر انجینیر ایډوکیټ جرنل انجینیر دا څه شو یو سړک جوړول په 39 کاله کې شرمېدل یا قومه تاسو زده نه کړو شرمېدلو یو سړک جوړول هم زده نه کړه دومره چینیان دي یو لیست او په دې هایوې د کوریا دومره دي او په دې هایوې کې لګیا دي کروڑونه اربونه روپۍ د پاکستان به کوریا او چین ته لاړې شي ستا دا ساربه چې دي په دفترو کې دا د چا انبر سرای میخې چې ساتلي دي او ماښام یاري سټیډیم ته سرولو لبوزي دی له سړک جوړول نه ورځي دا صدقه نه ده پرسه کال زمونږ بالامڼی کې ګرې سټیشن خراب شوی ګرې سټیشن 11 بجې شوې بجلي نه راتله زه ورپسې ورغلم چې ورغلم چیف انجینیر ورته ناست و پې نه پوهېده چې دې کې څه فالټ دی نو بیا یې جیپ ولېږلو او د سپینې وړۍ نه یو ریټایر ایس ډي او راوستو او هغه فالټ هغه وویست شرم وکړئ تاسو مذهب لارو بویو دا بخاری او ترمذی او مسلم دا زاړه سپینګری چې درکې مړه شي
آئنده نسل د لولولو والا به پاتې نشي. کراچۍ د یونیورسټۍ او کالجونو دی دا پوزیشن شو. اوس داخلو ورځې دي میرټ دی، میرټ 700 میرټ دی، 800 میرټ دی. لکه په آرام کېنه، میرټونه کم ځای دي او قابلیت کم ځای. عزیزانو تباه یې په ځان پوهېږئ نه. د هغه ورځې انتظار کوئ چې یو ګرچ او ګرچ سره تاسو لاندې یو د ملک در باندې. په بله شپه دم اعلان ونه کړو په اسلام آباد کې چې کرنیل صاحب تللی دی په مري کې اوریځې رئیساري کړي دي، باران به دلته نه راځي. کړی و که نه یې کړی؟ کړی و که نه؟ ټلویزیون والا نه راځي، خو چې شراک شو نو مال چې دغه تیزنې ته څوک ووایي چې کرنیل خو اوریځې ترې راخلاصې شو او بیا باران دینه سبق اغسته پکار دي چې 1 کیلومیټر کې باران شوی دی په ما خاص ځای باندې. عزیزانو اخیری خبره واورئ، په کم کال چې د چا پلار مړي په کم ورځ او هغه ورځ راشي، په هغه ورځ څوک خوشحالي کوي؟ خوشحالي کوي؟ په کم ورځ چې ستا زوی شوی وي او په کم ورځ مړ شوی وي، نو د مرګ ورځې چې راشي په هغه ورځ به ته خوشحالي وکړي چې په دې ورځ پیدا شوی یم. وبه کوي که بار وفات کې رسول الله پیدا شوی هم دی نو وفات شوی دی، او د پیدایش نه د دنیا نه تله زیات غم دی که نه دی؟ نن د بار وفات د جشن شپه ده، عید میلاد النبی دی وایي ده عید میلاد النبی. او بار وفات پرونو دا نن سپوږمۍ ته تاسو وګورئ، دا رؤیت هلال والا ته خو چې سپېږمو کې میاشت ورننوځي بیا یې ګوري. په دې قاسم علي خان کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو مونږ ته کنځلې کوئ. نن د بار وفات شپه ده، بار وفات پرون تېر شوی. سعودي کې وګوره بار وفات کله سبا بار وفات په دغه ورځ باندې تاسو د پېښور خلک بیا بھائی کل روزہ ہے کیجیے روزہ یا حکومت نے اعلان نہیں کیتا. آج چند نو دیکھنا 14 دا چند ہے کہ آج 12 دا چند ہے. حکومت نے اعلان نہیں کیتا، ٹی وی ته اعلان نہیں ہوئی. خدای ته وګورئ، د خدای هغه لوی ورځې ته وګورئ. په بدبخت قوم تاسو به کله سړي شئ؟ بایکاټ وکئ تھرو آؤٹ پاکستان د بې دینۍ. دا بایسکوپونو کې به سپي ګرځي، سپي که د قوم د بچو ته بایکاټ وکړو سپي به پکې ګرځي. داسې ده که نه؟ دا بازارونو کې چې میوزک سنټرې دي او بلو پرنټونه پکې چلیږي، دې کې به سپي غاپي که د قوم بچو ته نه بایکاټ وکړو. نن د قوم د غریبي بچي مازیګر کې زه دکان کې ناست یم، یو ټلویزیون په اوږه کړی، بل وي سی آر په اوږه کړی، په کرۍ باندې کور ته وړي د شپې بلو پرنټونه پې ګوري. برافات منئ، انجمن تبلیغ قرآن دی او جلسې دي او راځئ او دین یو افسانه ده او یو قصه ده، بس د شپې ملا بیان کړه تاسو واورېده، سبا له بس ټول جنت ته لاړئ. جنت ته به اله ځئ، اله به ځئ چې د ابو هریره غوندې ایمان پیدا کوي. ابو هریره ته 10 ورځې روټۍ نه وه میلاو شوې، 10 ورځې وګې اوس زه یم زه ما 3 کاله وشو چې غوښه نه ده خوړلې. دا به ومنئ تاسو؟ به منئ؟ غوړي مې نه دي خوړلي، غوړ څیزونه نه خورم. 3 کاله وشو زه غوښه نه خورم. ما ته کالسټرال شوی و، هغې ته غوښه ښه نه ده. طالبګرۍ زمانه کې واورئ، په 10 کاله کې زما نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي. سړې وظیفې به مې مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته تلم. نن دا سربې او غوړې روټۍ چې تاسو خورئ، ستاسو پلار به ضربه یضربو یاد کړي. 10 کاله په دې علمونو کې مې یو ټکی نه دی پرېښی، چا مې ویلی نه دی. هغه ورځ یو ملا ماته وایي چې تا یو مسله کړې وه، هغې کې څه بحث کوم. ما ورته ابحث معک فی العربیه، په دې مسله کې به بحث په عربۍ کې کوو، د خلکو مخکې. وایي نه نه پښتو کې به خبر کوم. انا لا ادري پښتو اي شيء پښتو، فابحث ما هي في هذه المسألة في العربية. دا عربي مسألة ده، عربي کې به په بحث کوو. ویل زه عربي نه پوهېږم. مالا انت جاهل،
ما ته وی چې نه جاهل خو نه من چې ته جاهل خدای ویلي دي چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما السلام علیکم ته تاسو سره باس نه عربي کې به باس نن یو ټکی عربي تاسو له نه درځي د محمد خان جماعت کې مولا تقریر کولو یو عرب ورته راغی ورته چې یا مولانا فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه نو دی ورته چې چپ کرو هغه عرب ورته وایي چې یا شیخ ايو شيء چپ کرو قلت لك فتركني اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله نو دی بیا ورته چپ کرو ورته چې ايو شيء چپ کرو نو بیا ورته وایي چې المسجد بخرج دا زمونږ حال هغه ورځ یو بیا والا ما ته وایي چې څنګه ملک دې موږ بیا ما پاس کړی دی دغه دا ما ته نوکری نه ملاویږي مال بیا دې پاس کړی دی ویل مال سشي کې دې پاس کړی ویل ساينس کې مال ساينس کې دې کړی دی ویل مال هنګینګ څه ته وایي هنګینګ او دا لفظ کوم وخت کې ویل شوی ول دا ما ته پته نشته مال والله کړي چپړاسیم برتی کوم خدای پیجندلی یې په دې کارپوریشن کې یو خزانه ستړه مبارکم شریشتیا مبارک شه دا په خبر شرمېدلو سړی ټول خلاص چې خزانه ایڈمنسټریټر راځه سړی ټول خلاص ولغه د ټیوبل د اپریټرانو انټرویو ونه پکې بیا والا لکانم راغلی نو معلومات سو مودا وړاندې دا شعر ویلو شل کاله مخکې چې ایم چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ایم چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری ایم چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری مگر وقت دیکھا نہ دے ایم والا به ٹانگی چلائی بیے والا با بوجھے اچتائی مزدوری بکئی ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری لاچو کی بینڈائی تورائی بخر دیں بس خیال راگئی شل کالا بخ کی میں بیلی او وکیلان را تا پا غصہ شوئے زمونگ انسالٹ شوئے دے انسالٹ اس آگا وقت راشی کرنے چی دا انسالٹ دے ہوگا شوئے دے نزیاد قہر بدر باندے نور سنازلی گی دا چپراسینہ والا تر بادشاہ پورے ٹول ذہنی طور پریشان دی ذہنی طور ذہنی عذاب پټول پاکستان نازل دی داغه وجه صدا داغه وجه دا چې تاسو خدای او داغه رسول سردار کونین صلی الله علیه وسلم پر لسوه د شوی وی چې ابو هريره وګورټای ورته نو ملاو پیغمبر ورته ابو هريره تا ما ته ولې ندی ویلی چې روټای مې نه لا خورلې ابو هريره ورته څه ویا رسول الله بأبي انت وامي زما مور او پلار دی پتا قربان شي ما ته دروټه څه ضرورت دی زما خو 24 غنټه دا تمنا دا چسترګو مستا په دیدار باندې مړی دی او سینه مستا په حدیث باندې مړه دا سینه می چستا خبر اور یو زوتین پدې مړه دا او سترګې می چې تا ته ګوري په خدای قسم پدې مړی دي ماته دروټه څه ضرورت لس ورځې شوي علماء ته پته ده چې په ټولو راویانو کې د ابو هريره نه زیات روایت په حدیث کې د چا نه دي نن به ابو هريره باندې ز چرته نه پیدا کړ نن به حضرت انس باندې ز چانته نه پیدا کړ نن به محمود غزنوی غوندې بادشاہ ز کم زنه پیدا کړ چراغه نن به ابو الحسن خرقانی غوندې علما او بزرگان ز کم زنه پیدا کړ نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي د دنیا پلیت چې یو تلکه واچي او بجلیګر مولا بل تلکه واچي زب په دروند شم نن خو ما باندې پلیت پاتې دي ابو الحسن خرقانی په ناس ته لاس ورته پانه سي څنګه راغله ویلې دا سره راغله په سومنات حمله کوم ابو الحسن خرقانی ورته تقریر شروع خط تقریر چې ورته وکړو چتلو د خپل خلقه ورکړه په سومنات چې حمله کې نو دا خلقه واچو او 2 رکعات نفل وکړه او دعا وکړو الله به کامیاب کړي چتلو نو ورته پاسې دو محمود غزنوی لاس نونی وو صاحب چې زرالم ملمام زما حق او ترا تفانه سي دي او زه چې زما نور ته پاسې دي
وی ته چې رالې نو ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو دا مې درته ثابتوله چې د ځمکه باندې داسې خلک هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجک هم نه علي ویل نو اوس ولې پاڅېدې ویل اوس ځکه پاڅېدم چې زما په تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته ما غوندې فقیر شوې چې ما غوندې فقیر شوې نو زه درته پاڅېدم او په ملا تاپړه ورکوې ځه الله دې کامیاب کا په سومنات چې حمله وکړه د سومنات بوت هم کابل ته یوړو د سومنات دروازې د مندر هم یوړې په هغه بوت کې د اربونو روپو هیرې پرتې وې هغه دروازې د ظاهر شاه ته وخته پورې په کابل کې پرتې وې د ظاهر شاه وخت کې بیا هندوستان ته ورکړه نو عزیزانو هغه ارس لاړه اوس عرش ته چې ګورې د الله لفظ معنا ده حیران کن عرش ته چې ګورې حیرانېږي به چې دا خلک څه کوي ته څه کوي ته څه کوئ که جلسه کوئ چغه به پکې وایي نعره تکبیر الله کم الله اکبر او سبا به دلته جلوس راوځي اوازونه به یې پکې نعره تکبیر نعره رساله تاسو به څه وایي وایي نه داسې به نه وایي نعره رسالت یا رسول الله دا داسې نه بریلی دیوبندی پرېږده یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما نعره رسالت یا رسول الله دا معنا وکړي چې یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما یا رسول الله په دواړو جهانو کې مې پکار راشه دنیا کې مې پکار راشه د حیات النبی د شفقت لاس مې په سر کېده او د بېدینۍ نه مې بچ کا په قبر کې مې پکار راشه چې ستا تصویر وګورم او ملایکې راته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې پیغمبر متعلق تاسو د دې سړي متعلق تا دنیا کې څه ویلې او زه درته وګورم اور زه دا وایم چې هذا محمد رسول اللہ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا میں اور دلی چې په قبر کې د رسول الله دیدار بکیږي نو دا اجل انتظار کوم چې خدای زر میں مړ کا چې په قبر کې رسول الله وګورم نعره رسالت دا معنا ده دیکھو ګورئ आवाज به پکې وشي نعره حیدری نه خو شاټر به پکې आवाज وکړي یا علی دیکھو ګورئ او یا علی والاو ما خو په هغه ورځ ستاسو ایمان کتلی چې د پولیس لاټي چارج شروع شي په دې کابلۍ تاڼې خوله کې جلسه وه هلکه ما په بایسکوپونو ورځو دا زما جانع وای نه رکجا وای ورځئ هلته بایسکوپونو کې ورته سړي ناست و چې ټاس ډزې وکړو چې یو سړی پکې ولګېد دا ټول په ما راوخته په سټیج کیوں ہے ڈسے ہو گئے یا اللہ خیر شکر ہے کہ ساری جان بچ گئی نعرہ حیدری والا ما خستاس ایمان د پولیس د لاټي چارج په وخت کې کتلې ما خستاس ایمان د پولیس د ټیر ګیس په وخت کې کتلې ما ته معلوم نه دریو کسو نه ځان نه پټیږي یو ډاکټر نه یو داینا او یو مولا نه ډاکټر دین د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري ګوري دي کنه ګوري دي کنه دا سنبای د دانا خطرې ډاکټر د اپریشن کوي ګوري دي کنه دیکھو ګورای یو دای چې خزه لنګي ګوري کنه او مولا دې په تخته باندې دا خانه وګوري درې کسو نزان نه پټیږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخ کې به د توري خبرې نه کوي ځا پیژندلی نعره حیدری आवाज به کم قوم کوي نعره حیدری आवाज د کابل د غرونو اوسیدونکو هغه وحشي مزاج مسلمانانو کړو چې روس له شکست ورکو کنه
हाँ चुप चुप। रूस ने शिकस्त को कना, हाँ रूस से तबाह बर्बाद को कना। नारे हैदरी आवाज सद्दाम हुसैन करे इराक के अमरीकी ने शिकस्त को कना। 42 मुल्कों ने मुसलमानों और सर मरगरी नन्न 300 काल मख के रहमान बाबा वेदी 300 काल मख के 100 चप मैदान द कारोजार की बफनाशी, तो मैदान द कारोजार की बफनाशी न जारबासी मख असुनद इराक। द जंग पे मैदान के बफनाशी वले च द इराक असुना मख परस्त नजी मख पे मख नन 300 काल मख के रहमान बाबा द इराक मुतालिक तो मैदान द कारोजार के बफनाशी न जारबासी मख असुनद इराक। नारे हैदरी आवाज इराक करे हो, द काबुल मुसलमानों करे हो। नारे हैदरी आवाज पर 47 काला के तके यो कश्मीर दीवाना गस्ते तो नारे हैदरी चली वही ताले शर्म न करगी। हैदर तो हैदर वाली वही दे सर यो टके बल लगे दले अहली शिया हजरात वो और टोल जे आवाज द सुनियान मुलाने मद शियागान मुलायम वल्लाह के प्रेदम ما دوی ته ویلي دي چې زه د شیعه ملایم، زه د هر چا ملایم، د ډمان ملایم، د شیعهګان ملایم، د سنیان دي که بس ورته بل ټکی وایم د خانه خراب بچي ورکې که خدای دې د سنیه نوم په توپه ولګوي. سني دی دا سني مسلمان دی، سني په سني پوهېږم سني. واورئ حیدر سره یو بل ټکی لګېدلی دی. حیدر کرار کرار لفظ ضد فرار دے. کرار څه شی دی؟ ضد فرار دے، یعنی د کرار برعکس فرار دے. فرار ویلے شي تښتېدو ته او کرار ویلے شي ثابت قدم اوسېدو ته. حضرت علی ته حیدر کرار ځکه وایي چې په ټول عمر کې هغه د دشمن ته شا کړې نه ده، سیده یې پرې ورچولې ځکه ورته حیدر کرار وایي. نو ناره حیدري به هغه قوم نه وایي چې د کوم قوم ایمان ماته معلوم دی. ناره حیدري به د عراق مسلمانان وایي، ناره حیدري به د کابل مسلمانان وایي، ناره حیدري به د کابل پېښور مسلمانان نه وایي، د پاکستان مسلمانان به نه وایي. ما ته تاسو معلوم